بسم الله الرحمن الرحیم. د دستوري صدر محمود احمد صاحب، اقبال حسین افکار صاحب، سردار صاحب او زما نورو مشرانو، ملګرو، همزولو، زه ستاسو بې حده منندویه یم چې پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد زما د دې خوشحالۍ په موخه باندې زما په اعزاز کې دستوره جوړه کړه. الله دې تاسو ته د دې اجر درکړي او دا یاد به ټول عمر زما په زړه او ذهن باندې نښه شي. کوم اعزاز چې تاسو ما ته راوبخلو دا به ټول عمر ما سره وي. ملګرو اوس خبرې کولې، مشرانو هم خبرې کولې او زه چې ناست وم نو زما ذهن ته د رفیع صاحب ذکر هم وشو. نو دې سره سره زما ته خپل نور استادان هم را یاد شو. کله چې زه په شپږم کې وم نو زمونږ په سکول کې د پنځم نه زمونږ سره د ادب دوه استادان زما سکول کې د سبق استادان وو. یو فرهاد محمد غالب ترین او بل ډاکټر پرویز مهجور صاحب. دوی به موږ ته سکول کې سبق کولو. زه چې کله په شپږم کې وم نو یوه ورځ دوی په لار را روان وو، نو مازدیګر وخت و، نو ما ورته ویل تاسو چېرته تللي وئ؟ نو زموږ د پښتو ادبي ټولنې اجلاس و. ما سوچ کولو چې ادبي ټولنه څه څیز وي او دا څه اجلاس ته څه وي. دا موږ هره میاشت کینو دغسې خبرې کولې دغه شو. ما ویل زه به هم درسره بله میاشت کینم. نو بس هغه ورځ وه، هغه شپږم جومات و، مهجور صاحب چې را روان د پښتو ادبي ټولنې خیش کې اجلاس و، نو غالب صاحب دې سره، مهجور صاحب دې سره، دغسې زموږ نور مشران و، هغوی سره په اجلاس کې شریک شوم. په اووم جومات کې ما لومړۍ غزل ولیکلې. وخت په وخت به دوی علمي مباحثې کولې، ادبي بحثونه به یې کوله او هغه به مونږ اورېده او هغه زموږ په زړه او ذهن باندې به نقش کېده. په اووم کې ما لومړۍ غزل ولیکلو، اوس هم راته یاد دی او دغسې دا سلسله روانه شوه. په نهم کې چې وو نو د دغې ټولنې تذکره چاپ شوه او په هغې کې زما کلام هم شامل شو. په هغه هم زما د خوشحالۍ یو موقع وه چې زه په نهم کې وم او دومره کشر وم. په هغې کې مهجور صاحب زما تعارف هم ولیکلو، زما لس نکاته غزلې پکې چاپ کړي، هغه پورې ما لیکلې وې. دغسې چې زه بیا څنګه چې افکار صاحب ذکر وکړو چې زه یولسم ټولګي ته شوم، نو دونه د دې ناستو پاستو برکت و د دې استادانو چې ما په هغه وخت کې د ملک شیر علي خان خیشکي چې د فخر افغان باچا خان د انجمن اصلاح الافاغنه او د خدایي خدمتګار تحریک ملګری و او د هغه وخت چې کله د دې بنیاد ایښودی شو دغې تنظیمونو، دغې تحریک، نو هغه په هغه بنیادي تصویر کې ناست هم دی. چونکې ما دا د دغې استادانو نه زده کړې وه چې زمونږ کوم خطي یا قلمي اثاثه ده دا یې د ضایع کېدو نه بچ کړی شي. نو هغه وخت کې زما ملک شیر علي خان بابا ته فکر لاړو، هغه هم زما د پیدایش په کال باندې وفات شوی و، یعنې 1901 کې. خلکو به یې ذکر کولو نو ما ویل دا خو دومره وخت تېر شو او دا کلام هم د دې چاپ نه شو. هغه وخت په دې پښتون کې او په نورو رسالو کې وخت په وخت نظمونه چاپ کېده او هغه نظمونه داسې وو چې پښتون ویښ شه په دنیا کې انقلاب راغی، پښتون ویښ شه په دنیا کې انقلاب راغی. مانا بل یادو
دغسې انقلابي نظمونه د هغوی دغسې چاربیتې هغې لیکلي وي: سپین مخ دې کړو برسېره، ماین دې کړم په ځان، نری غاړه غندل زلفې سنبل ترېنه چاپېره او تشاده کل خوبان. خبرې دې تري کړې ماوې که دلبري کړې، چې بند دې په کمر کړم اوس په ما نه کړې غرض او زیاتېږي مې مرض. دا قسمه چاربیتې هغه وخت کې میر حسن اخوند بابا ژوندي وو. دا هغه وخت کې زمونږ دغه مشرانو نو ما د ملک شیر علي خان بابا د کلام نه په هغه وخت کې انتخاب وکړو. زه په 11 ټولګي کې وم چې په هغې ما مقدمه مو لیکله او ما چاپ شو. دغسې دا سلسله روانه وه او سره زما ملګرو خبرې وکړي او تاسو خبرې وکړي نو دا سلسله تر دې دمه همدغسې راورسېدم. دا د استادانو برکت و. زما مقصد دا و تاسو د رفیع صاحب ذکر وکړو. رفیع صاحب په 1902 کې چې کوم رامهاجر شوي وو پېښور ته، او دغسې ډېر لوی خلک په هغه وخت کې پېښور کې د مهاجرت ژوند تېرولو. هیوادمل صاحب دلته په پېښور کې و، صدیق پسرلی صاحب و، زرین انځور و، آصف صمیم و، ایمل پسرلی و. دغسې د دنیا علمي او ادبي شخصیتونه دا په پېښور کې راغونډ. نو اوس چې رفیع صاحب راغلی نو ما ورته هسې وویل چې یاره زموږ لومړی ملاقات کله شوی و چې یاره زه څومره وم. نو ما ته یې ویل ته 10 کې وې او ته د خوشحال بابا مشاعرې له راغلی وې او زه هم راغلی وم او هلته زموږ ملاقات وشو. او د هغه وخت نه نو زه چې کله په 10 کې وم نو دا 1915 کې وم. 1985 کې ما بیا زما سرټیفیکیټ باندې چې پاس کېدو کال 1985 دی. نو د 1985 نه مخکې دغه تذکره هم په چاپ په 1986 کې بیا دا د ملک شیر علي خان بابا انتخاب ما چاپ کړو. او په 1987 کې بیا رفیع صاحب یو کتاب ولیکلو او هغه وخت کې زه 12 کې وم. نه یې زما په نوم کړو چې زما نه یې سرګرمو ته یې کاته روحاني لیکنې. هغه وخت کې موږ د ارزاني خیشتي باره کې نوې خبرې شروع کړې وې. یوه ټولنه مو هم جوړه کړه ارزاني پښتو ادبي ټولنه خیشتي. په هغې کې مو هم دقسې سرګرمۍ وې. نو هغه چې هغه انتخاب کړي اوس یې ما ته لفظونه یاد دي. لیکلي وو چې د پښتو د تان شاعر او تپان لیکوال او د ارزاني خیشتي د ادبي میراث پالونکي ځوان عبدالله جان عابد خیشتي په نوم. دا ما لپاره اوس هم د اعزاز خبره ده. په 12 کې او د افغانستان دومره لوی محقق، دومره لوی شخصیت چې ټوله دنیا یې مني، هغه وخت یې زما په نوم انتصاب کړی. دا د هغه وخت یو رشته ده چې تر دې دمه را روانه. زما یو دوست دی د پښتو ډېر لوی شاعر او ادیب دی مصطفی کمال. دی اوس هم زموږ د دوستۍ او د افکار صاحب د ټولو خبرې وکړي. مصطفی کمال صاحب موږ به یو کس سره ناسته پاسته کوله نو ما ته یو ورځ وایي چې یاد ساته یوه خبره، دې سړي سره زه زوړ یو کس نه وینم د وړوکوالي یا کلاس فیلو یا استاد یا چې زه ټول نوو خلکو سره تعلق دی. زه هغه سړی غوره ګڼم چې هغه سره یو زوړ دوست خامخا وي یا دوستان ورسره وي. بیا فوراً زما ځان ته خیال شو. نو ځان راته بس په دې غوره ښکاره شو چې خپل کوم د وړوکوالي د کلي چې مشرانو تر مرګه ورسره به زه کېناستم پاڅېدم. ما نه هم ورکې ډېر مشران. دغسې دا غالب صاحب خدای دې ژوندی ساتي، د هغه 5م نه زموږ استاد و او تر اوسه شکر دی هغه تعلق قایم دی. دغسې مهجور صاحب زموږ د 5م نه استاد و او د هغې د ژوند د آخري سلګۍ پورې هغه تعلق ځینې قایم پاتې شو. دغسې رفیع صاحب له دې خدای ژوند ورکړي. تاسو ټول یې خدمت کړی دی. افکار صاحب او سردار صاحب او سیدالرحمن بلوچ صاحب او د دنیا دلته کې نور خلک دي راتله به تپوس لا ناستې به. نو د رفیع صاحب او زه په بیمارۍ خو خفه وم خو دغه بیمارۍ په بهانه هغه دلته راغلو. لکه دلته ولیدو ډېر وخت پس مو ولیدو. دوی بیا په 2001 کې دي په اپریل کې واپس لاړل.
مهاجرت جون ختم شو دی افغانستان ته واپس لاړ یعنی د 1982 نه د 2001 اپریل پورې دی دلته په پېښور کې او په 2001 کې زه دلته کې په جنوري کې لیکچرر شوم نو ما رفیع صاحب ته ټلیفون وکړ چې او زما خوشحال زویم چې کوم دی نو دی چې ما ته په کومه ورځ اډر میلو شو نو په هغه ورځ دی شوی دی نو ما رفیع صاحب ته ټلیفون وکړ مې رفیع صاحب وی بلې خو چې ټلیفون اوچت کړي بلې نو ما موږ هیلو کوي بلې وي بلې نو ما ته دغسې کار دی دوه خوشحالۍ دي یو زما زوی شوی دی او بل چې کوم دی نو زه لیکچرر شوم په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې نو خبرې مو کولې بیا ما ورته چېرې دی لیک له څه نه مبارکي راکړه او خوشحالۍ اظهار یې وکړو بیا ورته ما ویل اخر کې چې دی لیک له څه نوم کېږي نو هغه ما ته وایي چې داسې کار دی چې بس د دوم خوشحال نوم شو یو به دې خوشحالۍ سره نسبتي او بل به زمونږ ستر خوشحال سره نسبتي څوک به په هغه لګه او مونږ دا دوه نسبتونه به دي د زما د مشر زوی له نوم هم رفیع صاحب بخیر نو چې دا د ټولو د استادانو سره او داسې ادبي خلکو سره علمي خلکو سره د ناستې برکت دی چې کله زه دلته کې د لیکچرشپ انټرویو له رالم خبره اوږدېږي دا کوم تاسو ته د علمي او ادبي شخصیاتو سره د ناستې هغه ثمرې درته ښیم نو زه چې دلته انټرویو له رالم نو چې شپږ دېرش کسان ما سره مقابله کوي او هغې کې یو کس پی ایچ ډي مو ایم فل پکې د یو نه زیات او ګولډ میډل خلک هم پکې او زه ساده ما ایم اے کړی وم ایم اے پښتو او د ټولو چې دا انټرویو ورکړه څوک وایي ما نه لس تپوس وکړه څوک وایي ما نه دونه تپوسونه وکړه دومره او موږ خو د کلو نه راغلي خلک یو دا به هم پکې له ووایي موږ به ویلو دا روستي خلک چې دننه په اردو کې خبره کېږي په پښتو کې خو پکې یوه خبره نشته او بیا که له څه شعر تپوس یې درنه وکړو یا بل څه نو هغه به مو په اردو کې ترجمه کوي اوس موږ له ترجمه کوم ځای راتله او موږ لږ به مو وارخطا شو بیا مې دا الله مالک دی د ټولو اخري کس زه چې دننه لاړم دا بالکل درته زه حقیقت وایم چې دننه لاړم بورډ ناستو مختلف وایس چانسلران ممبران نه سته کسه پوره لوی سته خلک ناستو وایس چانسلر چې زمونږ د یونیورسټۍ و هغه وخت کې ډاکټر انوار صدیقي صاحب اردو سپیکینګ ډېر مشهور سړی بیا د اسلامک یونیورسټۍ پریزیډنټ هم پاتې و اوس لږ وخت مخکې وفات شو زه چې رالم او کېناستم نو سړی وارخطا هم وي او دغه هم وي اما ته یچا بچے آپ یہ مجھے بتائیں کہ ما د فارم سره چې کله هغه وخت کې به مې څه مضمون وغیره لیکلو نه او ما داسې یو دوه درې چاپ شوي وو چپ په وحدت اخبار کې چاپ شوي وو یو دوه په پښتو رساله کې چاپ شوي وو هغه پښتو کې وو نو نورو خلکو څه نو هغه دې ته لږ اټریکشن و چې دغه څه لیکلي دي او دې سره دي آپ نے فارم کے ساتھ کچھ چیزیں لگائی ہیں مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے نو ما بتوئی چې سر یہ فلاں چیز ہے یہ فلاں چیز ہے لیکن ایک اس میں میری نظر میں بہت اہم چیز ہے وہ ہے حمید بابا کی دیوان پر میں نے ایک مضمون لکھا ہے تو اس نے کہا حمید بابا کون تھے تو پھر میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ پشتو کے کا جو ناظر خیالی کا سبق تھا اس کے بنیاد گزار تھے اور پشتو کے کلاسیکی عہد کے بہت بڑے شاعر ہیں اس کے دیوان کی پوری دنیا میں 25 نسخے افغانستان کے ایک محقق زلمے حیوان مل کو ملی تھی اور انہوں نے ان 25 نسخوں سے ایک دیوان ایڈٹ کیا تھا اور وہ افغانستان سے چھپ گیا تھا مجھے اپنے گاؤں میں اس کا 26واں نسخہ ملا تو میں نے ان 26 نسخوں سے جو دیوان ایڈٹ ہوا تھا وہ نسخہ میں نے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو اس میں کچھ ایسے اشعار کچھ ایسے مصرے کچھ ایسے لفظ مجھے نظر آئے جو ان 25 نسخوں میں نہیں تھی تو میں نے اس کی نشاندہی کی ہے اس مضمون میں آغا وقت کی راجو علی شاہ خطک صاحب
الله دې وبخي هغه ایکسپرټ او یو ایکسپرټ راغی اوس کې هغه ګوټ کې اخري کس کې ناستو هغه ته یې داسې اشاره وکړه هغه ته اشاره وکړه چې سوال وکړه اچھا نو هغه ما ته په اردو کې وایي چونکې هغه نور په پښتو نه پوهېده نو ما ته وایي چې اچھا عبداللہ جان آپ کا تعلق کہاں سے ہے ما ہوتی چی خیش کی نوشہرہ سے اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شاعر ہے اپنے نام کے ساتھ مستقل طور پر خیش کی لکھتا ہے اس کا کیا نام ہے نو ما لکه وی چې لکه خیش کې خو مهجور صاحب هم لیکي خو زه ما لکه راغی چې دې ارزاني خیش کی یادی ما جی سر آپ موجودہ دور کی کسی شخصیت کا جدید دور کی کسی شخصیت کا پوچھ رہے ہیں یا آپ قدیم کلاسیکی دور کے حوالے سے آپ کا اشارہ ہے تو اس نے نہیں میں قدیم دور کے حوالے سے میں نے کہا کہ اردو کی سر اس کا نام ارزانی خیش کی ہے اس نے صرف نام کا پوچھا تھا اچھا مہجور صاحب سے ہم نے جو باتیں سنی تھی اور ظاہر ہے جب ایک وہ ہوتا ہے بندہ تو اس کی جوان ذہن میں ساری باتیں وہ موجود ہوتی تو میں نے اس کو تھوڑا سا میں نے کہا سر اس کا نام ارزانی خیش کی ہے 1009 ہجری میں اس نے اپنی کلیات کو مرتب کیا ہے بایزید انصاری جسے اپنی موریدین پیر روشن کہتے ہیں اور مخالفین پیر تاریخ کہتے ہیں یہ ان کا مرید تھا اور یہ پشتو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تھا دا ټولې خبرې ما صرف را بس پدې کې زموږ هغه وایس چانسلر وی دا کې ټیک ہے اب جائیں اوس موږ د کلو نه راغلي ساده خلک وو ما وی د چا نه لس تپوسه کړي د چا نه څه زما خو هغه هم ذهن کې وه نو زه خو پاک اوسېدم خو بیا ورته راتاو شم ما وایي تاسو ما نه یو تپوس وکړو اوس په دې موږ نه پوهېدو چې بس کار وشو هغه ایو خندل را پورې زما یې سادهګۍ پورې هغه بچي بس آپ جائیں دغه هغه ټوله کیسه وه یو